نشه راست لا ډېرې بانې دي وکړې نن پیسې درڅخه اخلمه. څه کوې قرضدار مې هم دی راسه تښت یم در څو به راسه ځې نن یې خامخا څخم. څه کوې ننګره پوروړي زما مرګ راغلي که څنګه یو هغو دی ولاړ دی بل هغو دی ولاړ دا اوس څه کوي چې سلا سره کړی وه که څنګه ګرد یو ځای سره راټول شوي دي. یو وړه دلته راسه نن نه سره خلاصېدلی بیخي دا ډېر وخت کېږي چې پور مو درکړی دی د یوې میاشتې په زمانه چې پور وړی دی دا څومره وخت کېږي هلته پړس هلته پړس نن ټوله موږ په یوه سلا راوتلي چې خامخا به چې ټینګوو ورځ ته وځي دا پور راوړه دا رقم نه کېږي دا څه رقم کار دی په یوې میاشت په پور ضمانت پور ویسې به رزغلې نن نه سره سپېدلی تورې پړسه هلته پړسه خامخا به چې ټینګوو نن. وای پر ما یو مرګ تېر کړي ما ډبره وغورځول سړی د شنې په ډبره مې دا څونه په طرد را روان دا خو راسه وتښتېدی اوس به څه به کوم نن خامخا دی زه پیسې اخوا هره ورځ راسه پړسي راسه سغلي راسه تښتي دا سره کم بدپوره دی ستا څونه ورکړي دي څو پیسې جوړ کړي 2000 افغانۍ مې د څونه وخت په ضمانت تا ته ورکړي 2 میاشتې اوس هلې به ستا کار کېږي چې نه راکړي ستا څو پسې پاته دي په دا پوروړي پسې دا بدپورې پسې 10,000 افغانۍ د څونه وخت په ضمانت ورکړي د 2 ورځو په دغه یې ویل اوس یې 2 کاله کېږي ما خپله 50,000 افغانۍ ورکړي دي ول راکړه د اوس یو د یوې ورځې په ضمانت یې وړي اوس 3 کاله کېږي هره ورځ نن د خامخا دی ټینګوو هره ورځ راسه تښتي دا سره کم کار دی نن یې خامخا ټینګو چې راځئ ټینګ یې کړو